السلام علیکم. درنو لیدونکو، نن درته په دې ویډیو کې د جیمیل اکاونټ د ریموو کولو طریقه درښیم چې ستاسې په موبایل کې د یا د ملګري یا ستاسې خپله دویمه ایمیل ادرس کولاو وي، نو څنګه کولی شو هغه د خپل موبایل نه ریموو یا ډیلیټ کړو. نو ډېره زیاته اسانه طریقه ده. نو د ویډیو تر پایه مو ملتیا وکړئ. هغه دوستان چې پوهیږي نو کولی شي ویډیو سکیپ کړي، او هغه دوستان چې غواړي ځان پوه کړي چې څنګه کولی شي د بل چا ایمیل یا هم کوم چې زیات ایمیل دغه په موبایل کې خلاص وي، لوګین وي، هغه په اسانۍ سره ریموو کړي. نو ډېره زیاته اسانه طریقه ده په موبایل کې د هم د انډرایډ لپاره او هم د آیفون لپاره. نو زه درته په دوه طریقو کولی شم تاسو ته در وښیم. تاسې کولی شئ په دغه طریقو باندې خپل موبایل نه دغه ایمیل ادرس یې ریموو کړئ یا یې ډیلیټ کړئ. نو ډېر زیات سمپل او ساده طریقه ده. که چېرته تاسو سره په موبایل کې جیمیل یا هم د یوټیوب چې کوم دغه وي اپلیکیشن وي انسټال وي، هر یو چې تاسې غوره کوئ تاسې هغه انتخاب کړئ او را به شئ دلته. نو پاس دلته کې دغه پاس چې کوم دلته کې د تصویر د آیکن تاسو ته ښکاري، دلته به کلیک وکړئ. کله چې مو دلته کلیک وکړو نو لاندې تاسو ته ښکاري منیج اکاونټ آن دیس ډیوایس، دا اخرنی دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ او دا تاسو ته ښکاري ریموو فرام دیس ډیوایس. نو که زه په دغه باندې کلیک وکړم نو دا تاسو ته ښکاري چې یو ریموو اکاونټ دغه جیمیل ډاټ کام. تاسې کولی شئ د دغه موبایل نه غواړئ چې ریموو کړئ، نو هو ریموو کول غواړم. دا هم دغه زما د موبایل نه ریموو کېږي، یعنې لرې کېږي. تاسو ته هم ښکاري. نو دا تاسو ته ښکاري زما د موبایل نه دغه ایمیل ادرس ریموو شو. دویمه طریقه هم هغه ده چې تاسو سره که چېرته انډرایډ موبایل در سره وي نو کولی شئ د انډرایډ موبایل سیټینګ ته لاړ شئ او لاندې اکاونټ پیدا کړئ. چې کله مو اکاونټ پیدا کړو نو هلته کې تاسو سره په ستاسې موبایل کې چې فیسبوک اکاونټ خلاص وي، جیمیل یې څومره خلاصې وي، هر څه تاسو ته راځي او د هغه ځای په هغه باندې کلیک وکړئ او د هغه ځای هم په اسانۍ سره ریموو کولی شئ. نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي. نو تر بلې ویډیو چې زه بیا ستاسې په خدمت کې حاضرېږم، په لوی الله مو سپارم. سلام علیکم.